د افغانستان نړیوال پوهنتون درنو زده کوونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن غواړم د انګلیسي ژبې د درس میتود او مواد درته معرفي کړم. د انګلیسي درس عموما په 5 برخو ویشل شوی دی. اوله برخه به په لیکنې یا پی ډی اف بڼه ګرامر وي چې تاسو ته به دغه برخه په لومړي سر کې وړاندې کیږي. په دغه برخه کې به تاسو ګرامر زده کوئ، ګرامر به تمرین کوئ او یو له ډیرو مهمو برخو څخه ده. دوهمه برخه ابتدایي ګرامر د ویډیو په شکل دی چې عموما د لومړني ګرامر په تعقیب به تاسو ته وړاندې کیږي. کوشش وکړئ دا هم په ښه ډول تعقیب کړئ ترڅو وکولای شئ د ژبې هغه لومړني یا بنسټیز ګرامر په ښه ډول سره زده کړئ. دریمه برخه ابتدایي لغاتونو برخه ده چې ډیر مهم او روزنی هغه ضروري لغاتونه چې په ورځني ژوند کې زیات تکراریږي هغه تاسو سره شریکېږي. کوشش وکړئ دغه لغاتونه په خپل کتابچو کې ولیکئ او ورسره په ښه ډول سره تمرین کړئ او په جملو کې استعمال کړئ. څلورمه برخه ابتدایي محاوره یا کنورسیشن ده چې په دې برخه کې به جملې او محاورې وي چې تاسو د سپیکینګ او ریډینګ لپاره ډېری مهمې دي. تاسو به همچنان دغه جملې هم په خپل کتابچو کې لیکئ، له خپل ملګرو سره به تمرین کوئ او همدارنګه له خپل ځان سره به وایي او له خپل ځان سره به هم تمرین کوئ. پنځمه برخه بیا د لنډو کیسو برخه ده. په دغه برخه کې به تاسو ته شارټ سټوري وړاندې کیږي. دغه به ډیره یوه جالبه او خوندوره کیسه وي چې مختلفې برخې به تاسو ته وړاندې کیږي. دغه به له تاسو سره مرسته وکړي چې د انګلیسي ژبې ریډینګ او لسنینګ مو پیاوړی شي او همدارنګه عمومي معلومات هم ترلاسه کړئ. درسونه عموما له صفر بیسکس یعنی ای بی سی څخه شروع کیږي خو ډیر ژر به انټرمیډیټ او ورپسې ایډوانس مرحلې ته رسیږي. که تاسو چیرې هغه څوک یاست چې انګلیسي له صفر څخه شروع کوئ نو کوشش وکړئ دغه برخه ډیر په ښه ډول سره تعقیب کړئ ترڅو هغه د انګلیسي ژبې بنسټ مو پیاوړی شي او په راتلونکي کې وکولای شئ انګلیسي په ډیر ښه شکل سره زده او تعقیب کړئ. که چیرې تاسو یو څه انګلیسي سره بلد یاست او انګلیسي مو زیاته تعقیب کړئ مشکل نشته ده. تاسو هم لږ صبر او زغم ولرئ، دغه برخه په ډیر ښه شکل سره تعقیب کړئ ځکه ځینې داسې نوي شیان شته چې تاسو به تر څو اورېدلي نه وي او نه به مو لوستي وي نو هغه به هم زده کړئ او همدارنګه ډیر ژر به انټرمیډیټ مرحلې ته ورسو. بیا هغلته کولی شئ چې نور زده کړې هم وکړئ. که چیرته تاسو د انګلیسي ژبې د ایډوانس مرحلې زده کوونکي یاستئ نو تاسو هم زغم ولرئ ځکه تاسو به هم ځینې شیان زده کړئ چې مخکې به مو نه وي زده کړي او انشاءالله په ایډوانس مرحله کې به بیا ډیر څه نور هم زده کړئ. په ټوله کې له تاسو ټولو درنو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې د افغانستان نړیوال پوهنتون مو انتخاب کړی دی او دغلته زده کړې کوئ. ټول زده کړې به تاسو ته په وړیا ډول او بغیر له کوم فیس څخه درکول کیږي. فقط هغه وی آی پی کلاسونه چې مثلا تاسو ته په خاص توجه کیږي، تاسو ته به خاص استاد ولري، د هغه به یو څه فیس لري نو تاسو کولای شئ دلته په وړیا ډول پرته له کوم فیس څخه زده کړې وکړئ. خو تاسو هم مسؤلیت لرئ، داسې نه ده چې فقط په فری ډول به زده کړه کوئ. کوشش وکوئ چې دغه درسونه په ښه ډول سره زده کړئ او یو څه مثبت تغییر په تاسو کې راشي. باقي ښه وخت ښې چارې، کامیاب اوسئ.